په کابل کې یو کس ولې ځان ته اور واچوه. رحمت الله نبیل څه ویلي دي؟ د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال له چا څخه او څه غوښتي دي او ډیر نور مهم خبرونه هم درته لرم، نو ویډیو تر اخره وګورئ. مخکې له دې چې ووایم یو سړي ولې ځان ته اور اچولی و، دا خبر باید در سره شریک کړم چې د افغانستان د استخباراتو پخواني رئیس رحمت الله نبیل په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې له هغو کسانو چې ټول ژوند یې د محمد علي جناح تاریخ لوستی دی، د پاکستان بیرغ ته یې درناوی کړی او د پاکستان د ملي سرود پاک سرزمین ته په پښو دریدلي او تل یې د ISI د ځواکمن مټ په توګه عمل کړی. د دې تمه لرل چې د پاکستان د تیرې په وړاندې به ودرېږي، هسې خپل ځان دوکه کول دي. بلخوا بیا د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي د اسلامي امارت په خوست او کونړ کې په میشتو مهاجرینو د پاکستان بریدونه په کلکو ټکو غندي. په پاکستاني لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصلې ونه ازمایي او بیا ورته اشتباه تکرار نه کړي، که نه بدې پایلې به ولري. د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید د سیاسي لارو حل شي. حامد کرزی پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه باندې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستاني پوځیانو هوایي بمباري چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان شهیدان او ټپیان شوي په کلکو ټکو غندلي او د پاکستان دا کار یې بشري ضد جنایت او د افغانستان د ملي حاکمیت نقض او نړیوالو اصولو او موازینو خلاف عمل بللی دی. حامد کرزي د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په سیمه کې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره چې د افغانستان خلک یې له کلونو راهیسې قرباني دي په خپلو پالیسیو او کړنو کې تغییر راولي او له افغانستان سره د نیکې او متعدنې رابطې لار خپله کړي. رئیس الوزرا مرستیال د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسلامي هیوادونو د همکاریو له سازمان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي تېره ورځ د سازمان د غذایي خوندیتوب له مسؤل ایرلان بادولید سره لیدنه کې ویلي دي چې دغه سازمان باید له افغانستان سره خپلې مرستې او همکارۍ زیاتې کړي. هغه ویلي دي 40 کلنې جګړې افغانستان ته په بېلابېلو برخو کې زیانونه رسولي او په خبره یې د اسلامي همکاریو سازمان دی له دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره له افغانستان سره همکارۍ زیاتې کړي. قزاقستان ټاکل شوی چې قزاقستان افغانستان ته د غنمو صادرات بیرته پخوانۍ کچې ته ورسوي. د اسلامي همکاریو سازمان د خوړو خوندیتوب رئیس او د قزاقستان سفیر له مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې قزاقستان په پام کې لري چې افغانستان ته د غنمو صادرات بیرته پخوانۍ کچې ته ورسوي او له دې لارې د خوړو له خوندیتوب سره همکارۍ وکړي. پاکستان له افغانستان سره د مرسته شویو غنمو د لیږد موده د 2 میاشتو لپاره نوره تمدید کړه. پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د یوې خبرپاڼې په حواله لیکلي دي چې دا ګام افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. منظور پښتون د خوست او کونړ بمبارۍ پر ضد په پیښور، بونو، کوټه، وزیرستان، کراچۍ، خیبر او ډیره اسماعیل خان کې د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرې پیل شوي. بلخوا د اسلامي امارت مشرتابه په یو پیغام کې د حکومت غړو او چارواکو ته لارښوونه کړې ده چې له قوم پالنې، دوست پالنې، سیمه ییز او ژبني تعصب ډډه وکړي. دغه راز دی زیاتوي چې له بې باورۍ رامنځته کوونکیو کړنو، غرور، ظلم او خیانت څخه دې ځان وساتي. او په اخره کې هم دا خبر چې نن سهار د کابل ښار په دې مزنګ څلور لارې کې یو سړي د اقتصادي ستونزو له امله ځان ته اور اچولی دی. دغه سړي ته خپل کوچنی زوی هم ولاړ دی. د سیمې خلکو د دغه سړي څخه اور مړ کړی دی او دا وخت یادګار روغتون ته وړل شوی دی. له تاسو مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. چینل مو د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ته خدای پامان.